ملګرو السلام علیکم. ملګرو په دا ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د حساب پې اپلیکیشن څخه په یوه هفته کې 99 افغانۍ ولېږئ. ملګرو لومړی تاسو زما چینل سره سبسکرایب کړئ چې د حساب پې اړوند همدارنګه نور ټکنیکل معلومات درته خپرومه. لومړی تاسو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او په دغه بیل ایکن باندې هم کلیک وکړئ چې دا بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته ټول معلومات په وخت باندې رسیږي. لومړی به یې ملګرو حساب پې اپلیکیشن را خلاص کړو. کله چې تاسو حساب پې اپلیکیشن را خلاص کړئ نو ملګرو تاسو به راسئ په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ د موبایل ته د پیسې لېږلو لپاره. ځینې ملګري دي هغه په دغه ترانسفر باندې کلیک وکړي، دا ترانسفر کار نه کوي. دا باندې تاسو کلیک مه کوئ ځکه چې دغه ترانسفر کې بیا تاسو کولی شئ د یوه حساب پې اکاونټ څخه بل اکاونټ ته پیسې ولېږئ. ملګرو دا طریقه ما د یوه خپل ملګري څخه زده کړله. نو لومړی تاسو باید چې دلته کله چې ستاسو هفته پوره شوله بیا تاسو لومړی باید چې دلته لومړی نه 40 افغانۍ ولیکئ، هغه خپل موبایل ته ولېږئ. په دوم کې بیا دستي بیا 50 افغانۍ ولیکئ، بیا هغه خپل موبایل ته ولېږئ. انشاءالله چې بیا تاسو کولی شئ په یوه هفته کې 99 افغانۍ ولېږئ. ملګرو لومړی به تاسو نه 40 افغانۍ ولیکئ، بیا خپل موبایل ته ولېږئ ملګرو. او په دوم اپشن کې به ملګرو تاسو چې کله دغه نه 40 افغانۍ ولېږلې نو دا ملګرو اوس ما هفته نه ده پوره شوې، نو په دا خاطر زه اوس نشم کولی چې پیسې ولېږم. په دومه مرحله کې بیا تاسو 50 افغانۍ ولیکئ او هغه به خپل موبایل ته بیا پیسې ولېږئ. ملګرو انشاءالله چې دغه طریقه ډېره اسانه ده، هم کار کوي. تاسو کولی شئ بیا دې څخه استفاده وکړئ ملګرو. همدارنګه چینل سره سبسکرایب کړئ د نور معلوماتو لپاره. خدای دې وکړي ښه وخت ولرئ.